خپل هوس اسونه د اوسني اقتدار وږې سترګې چې لګوي مو په هډ هډ چکونه بس دغه سترګې ړندول غواړم او د کبر جامې نسکورول غواړم ډېرو درنو عزیزانو د متوریزي او د نورو علاقو نه راغلو د سوات ځوانانو او مشرانو تر ټولو وړاندې ستاسو په دې جذبه ستاسو په جرأت او په غیرت ستاسو په همت تاسو ته سلام پیش کوم پخوا به دا د سفرې میاشت چې به راغله زنانه به ګرځېدې لوښي به یې ډنګول هغو به ویې سفره ووته زه نن دا خبره کومه د متوریزي خلکو د سوات خلکو چې سفره ووته دهشتګردي لاړه بله خبره درته دا کوم عزیزانو دلته سوراب خان شاید دا خبره وکړه چې سرچ اپریشن په نامه باندې دوی ګرځي روله هغه ورځې لاړې چې تا به د چارباغ په کوڅو کې پاټکونه جوړول اوس ته د چارباغ په کوڅو کې پاټکونه نشي جوړولی موږ صفا دا خبره کوو دهشتګردان تاسو ته معلوم دي د دا غرونو په سرونو باندې دي تاسو خبر یې په دې باندې نه په چارباغ کې دهشتګرد شته نه په ګلي باغ کې شته نه د سوات په بل کلي کې شته دهشتګرد یا په غرونو کې دي یا ستاسو په چاونو کې دي ځان په دې باندې پوه کوئ خلک وایي عقلمن له چې کوم دی اشاره پکار ده که د دې ملک په حاکمانو کې د دې ملک په واکدارانو کې ذره عقل وي نو په دې ملک ته رحم وکړي په دې ملک ته رحم وکړي دا خلک چې دلته راغلي دي دا داسې ساده نه دي راغلي دا چا په ټرکونو کې نه دي راوړي دا د ډي سي یا د جنرال صاحب فرمایشي جرګې له نه دي راغلي دا بادام او پستو خوړلو نه دي راغلي دا په یو اراده راغلي دي او اراده یې دا ده چې سوات به د سوات د خلکو وي او زموږ په کورونو کې به هېڅوک وځي نه نوځي نه سوات به زموږ وي سوات به د خاص سوات د خلکو وي او دا خبره به یې کوله چې دا دهشتګرد چې وو دا د هندوستان ایجنټانو دا د امریکې ایجنټانو او په جلال آباد کې په خوست کې او په کندهار کې د هندوستان قونسلګرۍ دي د هغې نه پیسې اخلي اوس تاسو نه زه تپوس کوم دې تېرو ورځو کې 4 میاشتې مخکې چې کومه جرګه ولېږلې شوه او پیرزمیدو سره لاړ شو کابل ته دا د څه شي دپاره لاړه د مذاکراتو په نامه د دهشتګردو سره خبره وکړه یو طالب په دغه کې ویلي دي په ویډیو کې ویلي دي تاسو به اورېدلي طالب څه وایي طالب وایي چې پیرزمید دا خبره ملته کړې ده د پېښور کور کمانډرو په وخت کې هغه دا ویلي دي چې وروره په ډز به خلک وژني خو دماکې به نه کوو که دا خبره پیرزمید نه یې کړي یا بل جرنیل نه یې کړي ولې ایس پي آر والا د دې تنظیم نه کوي ولې نه کوي عزیزانو موږ دا خبره کوو او واضح یې وایو په صفا په ټکو باندې ورته وایو چې یا دې خلکو ته تحفظ ورکوئ امن راولئ وروره دلته زما یو ورور وی
چې موږ وړنه غواړو موږ وړه هم غواړو موږ نوکري هم غواړو موږ وطن هم آبادول غواړو او امن خو به ستا پلار راولي نو عزیزانو زه دا خبره کوم چې یا خپله یا خپله ډیوټي پوره کوي په ټوله پښتونخوا کې امن راولئ په ټول پښتون وطن کې امن راولئ او که امن نه راولئ او دا ډرامې کوئ بیا درته بله خبره کوم بیا دا خپله شنه جنډه او دا د پاک سرزمین دا واخله پنډۍ ته لاړ شه بیا مرګ واشه بیا مرګ واشه مرګ واشه او دهشتګرد واشه نو عزیزانو په دې باندې به ودرېږو دا خبره ده خپل وطن به ساتو موږ د دې دغه نه پس شاید راتلونکي جمعې په ورځ باندې به په مدین کې زموږ جلسه کېږي تاسو ټول به راځئ هغې ته مدین جلسې ته به راځئ که خیر وي نو عزیزانو هغه پخوا به زموږ ملګرو ټپه کوله هغو به وي چارباغ او د نیولۍ په منځ کې جالۍ بندي کړي دي نو زموږ ملګرو به ټپه کوله دوی به ویې د پښتنو په وطن جنګ دی د پښتنو په وطن جنګ دی ځوانانو امن به په توره راولو امن به راولو عزیزانو او د امن به موږ په دې جلسو به یې راولو په مظاهرو به یې راولو په جلوسونو به یې راولو نو عزیزانو خبره دا ده موږ د امن سوال د چا نه کوو موږ صفا دا وایو یا به په دې ملک کې دهشتګردي او یا به پاکستاني پاکستان او دهشتګردي دا دواړه نشي چلېدی په دې دې د پرنډۍ جنرالان ځان پوه کړي نور په دې دې ځان پوه کړي یوه خبره زه بله کوم عزیزانو دلته دا د نیمګولۍ او د چارباغ جالۍ بندي کړي دي موږ دې ته تکلیف دی فوراً دې دا خلاصه کړي دا جالۍ دویمه خبره دا کوم په منګوره کې چې هغه کم واقعات شوي وو د دغه د بایپاس هغه د انګرو ډېرۍ چې کوم واقعات شوي وو دغه ډي اس پي زما د وړاندې د کاکاجي د وړاندې د هغه ورساو سره دا لوس کړی و چې موږ به د دې پوځیانو په خلاف FIR کوو ډي اس پي صاحب FIR وکړه او که FIR دې ونه کړو بیا به زه درځم ستا په خلاف به FIR کوم ستا په خلاف FIR کوم نو عزیزانو اخره کې به درته یو شعر ووایم د ګلباغ په واقعه خو تاسو خبر یئ نو عزیزانو دغه شهید سره چې کوم لوظونه زموږ په ذریعه کړي دي ما یقین دی چې دا به پوره کوي او دویمه دا خبره ده چې د سوات قومي جرګې ته د سوات سپین ږیرو ته به یو واضح لایحه عمل ښیي چې په کومه طریقه باندې سرکار چې کوم دی څه پلان لري د سوات د امن دپاره دا به ښکاره کوي او خامخا به یې ښکاره کوي یوه خبره بله مې درته وکړه چې عزیزانو څلور میاشتې مخکې موږ خبر شو چې د سوات قومي جرګې په مقابله کې یو بله فرمایشي جرګه چې کوم دی دلته پوځیان او ردیز انتظامیه جوړوي آیا تاسو دا فرمایشي جرګې منئ دا د سوات د خلکو نمایندګي کوي نو عزیزانو موږ دا وایو چې په چا کې که حیایي هغه په سرکاري جرګو کې نه شاملېږي ما ته پته ده چې دوی به سرکاري ملازمین راولي د جرګې په نامه به یې کښېنئ او رښتیا خبره دا ده چې د سوات ملازمین کم دي شاید لاړ نه شي د دیر او د بونیر نه ملازمین راغوښتي دي موږ هغه جرګه چې د سوات خلک یې مني هغه به زموږ جرګه
نورې جرګې موږ د چا نه منو نو اخره کې درته یو شعر ویمه خپله خاوره به په خپلو وینو پالم خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت قرباني زما د تن شي او موټی خاورې د وطن به پې ور نه کړم که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي او یا دا ستا چې ګریوان به درته روغ کړم یا دا ستا چې ګریوان به درته روغ کړم یا به دغسې پاره زما لمن شي او که دښمن له ما بری وي ور محبوبې ستا پړونی دې زما د تن ته